بیا مې سکلی د شراب باور د وشه بیا مې سکلی د شراب باور د وشه نن بیخي یم خراب باور د وشه او ما ته مه کوه د تور ټوپک خبرې ما ته مه کوه د تور ټوپک خبرې زه مین یم په رباب باور د وشه. ګرانو مینوالو ستړي ماشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. اریان د وړ یم خپرونه ده هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د تل په څیر دا هڅه کړې ده چې د هندارې په سکرین تاسو ته داسې ادبي لیکوالان شاعران ادیبان در وپېژنو. نو نن په دغه لړ کې راغلي یو شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه او بانډا کلی ته چرته چې جنون بنډیوال صاحب ژوند کوي. نن به د جنون بنډیوال صاحب سره د ژوند په هکله د سر خبرې اترې کوو او شاعري به هم ترې ناروو. نو راځئ ملګرو چې په خپل پروګرام هنداره کې جنون بنډیوال صاحب ته ستړي ماشي اورئ. نو په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې جنون بنډیوال صاحب تاسو ته مینه هرکلی ستړي ماشي یا ستړی ماشي. تاسو د راتګ نه زه ډېره مننه کوم چې تاسو دومره تکلیف وکړو. تاسو په د مصروف وخت موږ ته ټیم واستلو. تاسو موږ کلي ته راغلی بانډې کلي ته. صاحب زه ډېره مننه تاسو نه ډېر شکرګزار یم. تاسو سره نور ملګري نه زه ډېر شکرګزار یم چې تاسو راغلی. ډېره شکریه ډېره مننه. ډېره مننه جنون بنډیوال صاحب. په شروع کې یو غزل در نروم بیا به مخکې ځو. په شروع کې من یو غزل پیرانه غواړم. بالکل مینوال داسې دي چې د غزل ډېر شوقین دي. نو په شروع کې یو غزل در نروم. بقرار صاحب اجازه ته بالکل ښه وای چې غم دی داسې غم دی چې د زغم نه دی. غم دی داسې غم دی چې د زغم نه دی او ژوند سره مې سم دی ترنه کم نه دی. څه زبردسته. او لپې لپې وینې غورځوم په خوله. لپې لپې وینې غورځوم په خوله. لپې لپې وینې غورځوم په خوله چا ویل چې مې زړه کلم کلم نه دی. څه زبردسته. او دا سړی چې ویر کوي فریاد کوي. دا سړی چې ویر کوي فریاد کوي. دا سړی چې ویر کوي فریاد کوي. دا سړی پښتون دی ځکه ګرم نه دی. څه زبردسته. دا سړی چې ویر کوي فریاد کوي. دا سړی چې ویر کوي فریاد کوي. دا سړی پښتون دی ځکه ګرم نه دی. او غم دی داسې غم دی چې د زغم نه دی. ژوند سره مې سم دی ترنه کم نه دی. زبردسته. او ما پسې منزل خپله راغلی دی. ما پسې منزل خپله راغلی دی. ما پسې منزل خپله راغلی دی. ما پسې اخیسته یو قدم نه دی. ډېر الله. او وای چې مینه کې بلا ډېرې کیسې راځي. مینه کې بلا ډېرې کیسې راځي. مینه کې بلا ډېرې کیسې راځي. لا خو دې ګریوان شلېدلی سم نه دی. ډېر الله زبردست. ما ویرېږه جار دې شم. او لاس کې مې ګلاب دی ګوره بم نه دی. زبردست. ما ویرېږه جار دې شم. او لاس کې مې ګلاب دی ګوره بم نه دی. وای چې ته چې د څومره احترام کوي. ته چې د څومره احترام کوي. ستا جنون خو دومره محترم نه دی. زبردست. دا بیا اورم. او ته چې د څومره احترام کوي. او ته چې د څومره احترام کوي. ستا جنون خو دومره محترم نه دی. او غم دی داسې غم دی چې د زغم نه دی. ژوند سره مې سم دی ترنه کم نه دی. کم نه دی. ډېره مننه جنون بنډیوال صاحب. ښکله غزل مو راسره شریک کړو. لکه څنګه په ادبي دنیا کې تاسو د جنون بنډیوال په نوم پېژندل کېږئ. که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پېژنګلو وکړه نو دا به زیات خوند وکړي. مننه تاسو نه جوان د دې سوال چې موږ نه پوښتنه وکړه. لکه زه مو نوم د قدر خان او د بانډې اوسېدونکی یم. بانډې کلي لکه میرمشاه کلي نه یو کلی دی که نه. خو مونږ هر شا خپل وي که نه. د بانډې کلي سره اوسېدونکی یم او نوم مې قدر خان دی. او تخلص مې چې کوم د جنون په جنون باندې مشهور یم. تخلص مې جنون دی. ډېره مننه جنون بنډیوال صاحب. نو دا تا کله محسوسه کړه چې په قدر خان کې دننه یو جنون ژوند کوي؟ یعنې باقاعده تاسو کله د شاعرۍ آغاز وکړو؟ که منې خو خبره دې خوشحالي وکړله. لکه ما دې شي سره ډېر شوق و.
دې شي سره ما شوق تقریبا ما څلورم کلاس کې وم چې لکه زما زړه کې دا راتله چې یاره یو دا غزلې به مې اورېدلې دا مشاعرې وغیره وغیره که نه زړه کې مې دا راغله چې زه یو داسې شاعر جوړ شوم او مینه مې وه دغې شي سره که نه چې زه دغې یو بند ته دغې هغه ته راغلم. هغه سن درته معلوم نه دی؟ تقریبا 1990 و 1990 و لکه مودې شي سره شو او کم و بیش داسې و که نه خو 95 کې بیا زه بالکل دې شي ته داسې ګډ شوم لکه یو میدان ته چې ګډ شي ځان مې راوبسلو. صحیح. ډېره مننه جنون بنډیوال صاحب. نو دا خو بلها وخت کېږي چې تاسو د شاعرۍ میدان سره علاقه لرئ، نو آیا تاسو چاپ کتاب هم لرئ که نه؟ مننه. کتاب نه تاسو ویل لکه ماته بار بار دا ډیر کسان وایي د کتاب په باره کې، خو کتاب هم یو داسې شای دی چې دا یو تاریخي شای دی. کوشش دا کوم چې څومره د ادب په شکل شي او شعر او شاعري وشي او امید لرم ان شاء الله چې زه به خپل کتاب ته مې خیال ده او څومره زمونږ د وحدت ادبي ټولنه کسان دي هغې سره به زه یو به دا باندې مشوره اخلم چې زما شعر او شاعري وګوري اصلاح کو نو هغې نه پسته به زما د کتاب یو شوق لرم. ډیره مننه. خدای دې وکړي چې تاسو دې ته وتوانېږئ او کتاب چاپ کړئ. جنون بنډیوال صاحب که مو راته زیاته کړه چې تاسو ادبي زده کړې له چا نه کړي دي؟ استاد مو څوک دی؟ استاد خو لکه کمانه دا هم ډیر لري وي خو زړه ته رانږدې دی که دا هر چیرې وي خو نن خو ماشاءالله زما سره بېقراره لیخل څنګ کې ناست دی او استاد مې هم دا دی او زده کړې مې دنه کړي دي او تر نن طریقه پورې چې زه کوم شعر او شاعري کوم هغه مخکې دته کومه د اصلاح دپاره چې هغه ټیک وي خو ټیک ته او چې ټیک نه چې څه اصلاح وي پکې نو هغه دایره ته کوي او زما بېقراره لیخل استاد د سیټ کې را سره ناست دی. صحیح. مننه. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي ټولنې دي چې هغې سره تاسو باقاعده ناسته پاسته ده یعنی پروګرامونه ورسره کوئ؟ کمانې مونږ خو شروعونه خدای دې وبخي سیب مامن صاحب د افغانستان سره تعلقات لرلو هغه سبزی منډي کې به دکان وکنه د وحدت ټولنې کسان به د سره ناست وي او بېقرار خیال به نور څوک وپات شوي دي هغه کسان به ناست وي لکه تقریبا دغې سن ډېر وخت شي چې هغه ما کتاب کې لیکلی دی چې کوم وخت نه زه د وحدت سره ملګری شوی یم ناستې پاستې ورسره کومه دا اوغنۍ بازار کې یو زه یو دویم چات کې په هغه کې به مونږ کېنستلي زده کړې به مې کړلې تنقیدي اجلاسونه به کېدل که نه تنقید په غزل به کېدو دا د هغې وخت خبره ده. صحیح صحیح. ډېره مننه جنون بنډیوال صاحب. داسې کوم ادبي صنف دی، نظم دی، غزل دی، نثر دی چې تاسو ته زیات خوند درکوي او زیات مو کار پکې کړي؟ مننه. زبردست یو کوششن د زمانه وکړلو ما خو د غزل سره ډیره زیاته مینه ده. ډیره مننه جنون بنډیوال صاحب. پوښتنې خو وشوې نو اوس مو د پروګرام په دې شګو کې که زموږ مینوالو ته یو دوه درې کلمونه ډالۍ کړل نو دا به زیات خوند وکړي. مننه تاسو نه یو جغان زه به انشاءالله وګورم چې تاسو ته زه خپل یو دوه شعرونه ووایم. ارشاد. وایي د ماشومتوب وختونه خو څومره ښه تېرېدل د ماشومتوب وختونه خو څومره ښه تېرېدل دومره غمونه مې اشنا کله په زړه تېرېدل. څه زبردست. د ماشومتوب وختونه خو څومره ښه تېرېدل دومره غمونه مې اشنا کله په زړه تېرېدل. زبردست. او چې جوړول به مې وړه وړه کورګې له خټو چې جوړول به مې وړه وړه کورګې له خټو چې جوړول به مې وړه وړه کورګې له خټو پکې به ناوې ودېدله مېلمانه تېرېدل. ډېر ښه. زبردست. او مونږ به د یو بل نه مشغول وو پټپټونې باندې مونږ به د یو بل نه مشغول وو پټپټونې مونږ به د یو بل نه مشغول وو پټپټونې باندې خبر به نه و چې کوڅه کې به مې څه تېرېدل. څه زبردست. او چې به مې ستا سره ترمنځ باندې نیم کړي نه وو چې به مې ستا سره په میان باندې نیم کړي نه وو چې به مې ستا سره ترمنځ باندې نیم کړي نه وو زما په حال به نه خواړه او نه اوبه تېرېدل. څه زبردست. دا بیا اورم دا ډېره او چې به مې ستا سره ترمنځ باندې نیم کړي نه وو زما په حال به نه خواړه او نه اوبه تېرېدل. د ماشومتوب وختونه خو څومره ښه تېرېدل دومره غمونه مې اشنا کله په زړه تېرېدل.
د زه جنون به چې له تانه مرور شوم کله د زه جنون به چې له تانه مرور شوم کله رخسار دې پرېږدله ګریوانه دې رانجه تېرېدل. ډېر الله ډېر زبردسته. جنون بنډیوال صاحب نور به سره سره شریک کوئ. زه څه وکړم جانانه چې دا زړه دې رانه غواړي. زه څه وکړم جانانه چې دا زړه دې رانه غواړي. زه څه وکړم جانانه چې دا زړه دې رانه غواړي دیدن دې رانه غواړي سپینه خوله دې رانه غواړي. زبردسته. او د ګرد دنیاګۍ خبره نه کوم زړګیه د ګرد دنیاګۍ خبره نه کوم زړګیه یو څوک دغسې شته چې په بیده دې رانه غواړي. زبردسته. د ګرد دنیاګۍ خبره نه کوم زړګیه یو څوک دغسې شته چې په بیده دې رانه غواړي. څه زبردسته. او د سترګې مې ړندېږي او د ستا د قدم خاوره. ډاکټر صاحب د سترګې مې ړندېږي او د ستا د قدم خاوره په شان لکه مرغم لکه رانجه دې رانه غواړي. ډېر الله زبردسته. او ورځم د پیر بابا د شنې جنډې لمنې نیسم. ورځم د پیر بابا بقرار صاحب د شنې جنډې لمنې نیسم چې زړه مې درنه صبر شي او نه دې رانه غواړي. څه زبردست. دا بیا اورم. ورځم د پیر بابا د شنې جنډې لمنې نیسم او چې زړه مې درنه صبر شي او نه دې رانه غواړي. زبردسته. او د ستا په انتظار زما همزولي سینګار ګرځي. د ستا په انتظار زما همزولي سینګار ګرځي. د ستا په انتظار زما همزولي سینګار ګرځي جنونه ګام په ګام او پله پله دې رانه غواړي. زبردسته. بس مننه تاسو نه ډېره. ډېر الله. جنون بنډیوال صاحب د پروګرام په دې اخري شیبو کې یو دوه غزل در نارووم بیا به خپله مرکه راغونډوو. مننه. او مشکل نه دی زه به تاسو ته ارشاد. او نږدې نږدې به په څو شعرونو باندې به هغه کې وخت کم دی. ارشاد. چې په ګودر کې ستا د مستو بنګړی شور ورک شو. چې په ګودر کې ستا د مستو چې په ګودر کې ستا د مستو بنګړی شور ورک شو زما د خوږ زړګي آرام ورک شو ټکور ورک شو. ډېر زبردست. او چې شلېدله ستا په یوه دنه د کال رانځوري چې شلېدله ستا په یوه دنه د کال رانځوري زما د زړه نه رستا هغه رنځور ورک شو. زبردسته. او ریباره ته مې چې ورنه ونه نیولی په لاس. ریباره ته مې چې ورنه ونه نیولی په لاس راته یې کلی د معلوم نه رانه یې کور ورک شو. زبردسته. ارشاده. او د محبت انګمه بیرته چې شي تو راته ځه. د محبت انګمه بیرته چې شي تو راته ځه جنونه وزنګه په دار باندې منصور ورک شو. څه زبردسته. جنون بنډیوال صاحب بلها ښکلي غزل مو راسره شریک کړل. د پروګرام په دې اخري شیبو کې زموږ مینوالو ته او د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ او زه خو یو دا پیغام د زبردست غاده سوال پوښتنه دې وکړه. زه هر ته وایم چې څومره مینوال دي او څومره زمونږ د اورېدونکي دي او څومره زمونږ د وحدت ټولنې والا دي هر ته دا زه یو پیغام رسوم چې مینه زیاته کوي نفرت وباسئ ځان نه. مینه محبت خوره کوي تعلیم واخلئ کلام واخلئ علم واخلئ او مینه زیاته کوي. زما یو دا پیغام دی. ډېره مننه جنون بنډیوال صاحب چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت وایستو په پروګرام هنداره کې مو راسره نستې وکړه. تاسو د راتللو زه ډېره شکریه ادا کوم. مننه ډېره مننه تاسو نه. ګرانو مینوالو دا و جنون بنډیوال صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په هکله خبرې اترې وکړې او تاسو دپاره مو شاعري هم ترېنه واروله. نو د پروګرام په دې اخري شیبو کې ما اریان دوړ زما سره په څنګ کې ناست جنون بنډیوال بیقرار علي خیل او زما کیمرامین صدام ته راکړه اجازه تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.